سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. بریالی احساس یم یو ځل بیا د یوې بلې نوې ویډیو سره راغلی یم. دغه ویډیو د ټیلګرام چینل د جوړولو اړوند ده چې څرنګه کولی شو د ټیلګرام چینل جوړ کړو. په تیره ویډیو کې مو خبره کړې وه د ټیلګرام چینل د مناټیزیشن اړوند ټول شرایط مو تشریح کړي وو او اړوند معلومات شاید تاسو ترلاسه کړي وي. که چیرې کوم ملګري نه وي لیدلي کولی شي د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شي او اړوند معلومات ترلاسه کړي. په نن ویډیو کې موږ تاسو غواړو خپل ځان لپاره د ټیلګرام چینل جوړ کړو. له همدې ټاپک څخه وړاندې تاسو دې ویډیو ته یو لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي هر راتلونکي ویډیو تر تاسې حتمي در ورسیږي. رابسې دوستانو په خپل موبایل کې به د ټیلګرام اپلیکیشن راخلاص کړئ. کله چې دوستانو تاسو ټیلګرام ته راغلی بره په دې درې لنونو باندې کلیک واخلئ. تر ټولو دمخه دوستانو تاسو به راسئ سیټینګ برخې ته. په دې ځای کې دوستانو یو څه اپشنې دي، هغه موږ تاسو لومړی په خپل اکاونټ کې ترسره کوو. رابسې دوستانو پرایوسي اینډ سیکیورټي به انتخاب کړئ. د همدې انتخابولو وروسته تاسو به په خپل ټیلګرام اکاونټ باندې د 2 سټیپ وریفیکیشن کوډ فعال کړئ. کله چې دوستانو تاسو به دا په خپل اکاونټ باندې فعال کړئ نو بیا چې تاسو د ټیلګرام اپلیکیشن د یو موبایل څخه ډیلیټ کړئ غواړئ په بل موبایل کې خپل ټیلګرام راخلاص کړئ. که چیرې تاسو دغه کوډ نه وي فعال کړی بیا ستاسو اکاونټ جوړیږي مګر چینل له منځه ځي. دا به دوستانو تاسو پر خپل موبایل کې حتمي فعالوئ. رابسې دوستانو زه غواړم خپل ځان لپاره د ټیلګرام چینل جوړو. هغې دپاره به دوستانو تاسو راسئ یو ځل بیا په خپل موبایل کې به د ټیلګرام اپلیکیشن راخلاص کړئ. بره به دوستانو په دې درې لینونو باندې کلیک مه اخلئ. دې ځای کې تاسو کولی شئ یوازې ګروپ جوړ کړئ. ګورئ دوستانو دلته یو اپشن ده نیو ګروپ، کولی شئ تاسو یو نوی ګروپ هم په ټیلګرام کې جوړ کړئ. خو موږ تاسو غواړو خپل ځان لپاره د ټیلګرام چینل جوړ کړو. هغې دپاره دوستانو تاسو راسئ دغه د پنسل اپشن چې کوم یو ده همدا به کلیک کړئ او لاندې به راسئ نیو چینل. په دې ګروپ باندې کلیک مه اخلئ. رابسې دوستانو په نیو چینل باندې کلیک واخلئ. موږ تاسو غواړو خپل ځان لپاره نوی چینل جوړ کړو. د چینل نوم به ولیکئ. تاسو غواړئ خپل چینل دپاره کوم نوم انتخاب کړئ همغه ورکړئ. زه دوستانو ورته لیکم باور نیوز. ګورئ دوستانو د همدې نوم لیکلو وروسته موږ تاسو سره بل اپشن ده ډسکرپشن. تاسو کولی شئ په ډسکرپشن کې هغه معلومات ولیکئ کوم چې ستاسو چینل مربوط کړي. زه ورته دوستانو لیکم د هیواد تازه خبرونه. همدې ته ورته ستاسو چینل نوم پورې دغه ډسکرپشن اړه لري. څومره چې ښه ډسکرپشن ورکولی شئ هغومره به ستاسو لیدونکي زیات وي. اوس دوستانو بره په تصویر باندې کلیک اخلو، غواړو دې ته یو لوګو یا یو تصویر انتخاب کړو. اوس دوستانو په الحال ما سره کوم تصویر نشته، راځم پر داسې خاص تصویر نشته، راځم یو تصویر ورته خاص اپلوډ کوم. ترڅو د دغه طریقې د ځای تاسو کولی شئ یو تصویر دلته اپلوډ کړئ. ګورئ دوستانو دا تصویر چې کله تاسو اپلوډ کړئ په بر اپشن باندې کلیک واخلئ. په دې ځای کې مو تاسو سره دوه اپشنې دي، یو پبلیک ده یو پرایویټ. که چیرې تاسو غواړئ ټیلګرام څخه پیسې وګټئ تاسو به لومړنی انتخابوئ پبلیک چینل. په تیره ویډیو کې مو اړوند معلومات ورکړي وو. اوس دوستانو راځو یوزر نیم خپل ټیلګرام چینل لپاره انتخابو. په دې ډول به تاسو خپل چینل لپاره دغه یوزر نیم ولیکئ. ګورئ دوستانو زما چینل نوم ده باور نیوز. زه راځم دوستانو لیکم باور نیوز. دا دی ګورئ دوستانو زموږ یوزر نیم هم جوړ شو. اوس راځو په بره اپشن باندې کلیک اخلو. د همدغه یوزر نیم د لارې تاسو کولی شئ نور اشخاص خپل ټیلګرام چینل ته رادعوت کړي ترڅو تاسو چینل سبسکرایب کړي. په بر اپشن باندې مې کلیک واخیستی. په دې ځای کې ماته ویل کېږي چې تاسو غواړئ خپل چینل لپاره سبسکرایبر کړئ. زه دوستانو راځم یو څو اپشنې انتخابوم د یو څو کسان ترڅو زما چینل کې ګډون وکړي او زما چینل سبسکرایب کړي. په بره ټیک مار اپشن باندې اخلو. دا دی دوستانو زموږ ستاسو ټیلګرام چینل جوړ شو تر دې ځایه. اوس په دې کې دوستانو نورې اپشنې دي هغه هم در پېژنمه. لومړی دوستانو دا دی زموږ چینل جوړ شو باور نیوز، ډسکرپشن یې هم موجود ده. د اډ سبسکرایبر د لارې تاسو کولی شئ خپل چینل لپاره نور سبسکرایبر کړئ او د انوایټ لینک د لارې تاسو کولی شئ د همدغه لینک کاپي کړئ او هغو اشخاصو ته یې ولېږئ کوم چې تاسو غواړئ ټیلګرام ته رادعوت کړئ. کولی شئ دغه لینک پر فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو باندې شیر کړئ. او د اډ سبسکرایبر د لارې تاسو کولی شئ هغه اشخاص خپل چینل ته اډ کړئ د کومو اشخاصو نمبرونه چې ستاسو سره په موبایل کې موجود وي. د دوستانو د سبسکرایبر او انوایټ خبره وه. بل دوستانو موږ تاسو سره ده اډمنسټریټر. دا ډېر مهم ده. تاسو کولی شئ په دې ځای کې خپل چینل لپاره نور اشخاص اډمینان کړئ. ګورئ دوستانو اوس مهال دغه چینل یوازې یو اډمین لري، هغه هم دغه چینل چې چا جوړ کړی ده هغه شخص ده. اوس دوستانو راځو که چیرې زه په دې کې یو نمبر باندې کلیک واخلم دا به زما د سره څنګه سي اډمین سي. نور دوستانو د چینل سیټینګ کولی شئ هغه هم آن او آف کړئ. په دې ځای کې دوستانو کولی شئ تاسو دغه سین میسیج آن کړئ یا یې آف کړئ، هغه تاسو پورې لري. خو دا به دوستانو تاسو نه آن کوئ. یوازې تاسو حق لرئ چې په ټیلګرام چینل کې میسیج وکړئ، نورو اشخاصو ته اجازه مه ورکوئ. ځکه دوستانو چینل خو تاسو جوړ کړی بل اشخاص پورې اړه نه لري.
د دغه لارې تاسو کولی سئ یو ښه بهترین چینل جوړ کړئ او اړوند سیټینګ یې بشپړ کړئ. دا دوستانو چې څرنګه کولی سو خپل ځان دپاره د ټیلګرام چینل جوړ کړو. که ویډیو معلوماتي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي وي ویډیو ته یو لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. همدارنګه دوستانو که چیرې تاسو سره د ټیلګرام اړوند کومه غوښتنه وي کولی سئ په کامنټ کې راسره شریکه کړئ ترڅو یې اړوند معلومات ترلاسه کړئ. همدارنګه زموږ د ټیلګرام چینل لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. هلته هم راسره ګډون وکړئ ترڅو ستاسو هغه پوښتنو ته ځواب درکړل سوي چې ستاسو په ذهن کې لري او تاسو سره موجودې وي. دا دوستانو چې څرنګه کولی سو خپل ځان دپاره د ټیلګرام چینل جوړ کړو او اړوند سیټ اپ یې بشپړ کړو. که ویډیو معلوماتي ولایک خامخا او ضرور ورکړئ.